مزار شریف ته د رڼاګانو، ښکلو معماریو او خوندورو خوړو ښار ویل کیږي. د دې ښار هر لوري ته چې سفر وکړي داسې څه به وویني چې تصور به دې هم نه وي کړی. له کابل تر بلخه پورې لاره دومره ښایسته وه چې زما لپاره یې ښکلا بې مثاله وه. د سالنګ غرونه په سپینو واورو پوښل شوي وو. د تاشقرغان تنګي ته مو چې سر ور ښکاره کړ د پسرلي ګلونو ځمکې ته یو بیل ښایست وربښلی و. د الوان دښته بیا په شین فرش پوښل شوې وه. کله چې موږ د بلخ ولایت بیا د مزار شریف ښار ته راننوتلو نو لومړنۍ ننداره دا وه. اوښان یې په ډېر یو ښه شکل باندې پوښلي دي. هغه پخوانی قدیمي وخت سړي ته ور په یاد کړي. دا هر څه زما لپاره یوه نوې تجربه وه چې په مزار شریف ښار کې مې ولیدله. دغه ښار نه یوازې د خپلو تاریخي ځایونو له امله مشهور دی بلکې د خپلو خوندورو خوړو له امله هم ځانګړی شهرت لري. حاجی صاحب سلام برسن. سلام علیکم. خوب هستین؟ جور بخیر جور. بخیر صحت خوب است. ما میخواهیم که فرهنگ خوراکی که مردم مزار دارن بلخ دارن امور از شما بشنویم که شما چی پخته میکنین به اینجا. این قابلی جانب نظر فوق‌العاده بسیار از روغن کنجد، گوشتش گوشت بره، دیگه روش هست، قوداغ است، کوفته است، جزقیله است، شنواری است، یک 12 قسم کباب داریم جان. ران بره بلان دمپخت میگن بسیار فوق‌العاده خوب چیز. 5-6 نفر یک جا میشه میخوره. این از این چیزا داره تا چیزا. حاجی صاحب مردم خود بلخ و مزار کدام پختن خیلی میکنه یا چیزی را پخته میکنه؟ کدام قسم خوراک خیلی دوست داره؟ بلا صاحب مردم مزار قابلی را بسیار خوش داره. امروی رفیقات یک جای میرین باز مردم هستن که میله میره شما باز تلفش میکنین سیگار؟ والا هر جای هر وقت فرق میکنه. حالا مثلا اگر آل بری در دشتا بری مثلا در سیاحت بری ناوقتر میشه شام میشه باید میره ما بیشتر میبینیم که باید در هتل بیم چرا غذا تیار است نان تیار است با میخوریم و مثلا بعد از بود میریم یک جای میریم. هلا کوزای صاحب ته خو بلخ کې ډېرې که نه پاتې کېږي دلته ډېر خواړه کوم مشهور دی او ته بیا کوم خواړه د بلخ ډېر خوښوې؟ مزار شریف کې چې ډېر خوړل کېږي کباب او قابلي دي او چې څوک په چکر هم راځي نو ته ډېره دغه خوراکونه ورته کوي. د مزار شریف ښار واقعا د شپې نما هم یو بیل خاص کیف لري. هر طرف ته چې ګورې روشنایانې دي رڼایانې دي او خواړه هم خوندور دي. په دې ځای کې هم که تاسو دغه ساحه هم وینئ نو ډېر یوه ښه فضا ده او هوا یې هم ډېره ښه نورماله ده چې ولسونه یې هم د مینې په تار سره تړلي دي.
لکه څرنګه چې د مزار شریف خواړه شهرت لري، همداسې د دې ځای طبیعي شیریخ هم بېل خوند لري. تر ډوډۍ خوړلو وروسته مو ښه ډېر پلي مزل وکړ او یو داسې ځای ته شیریخ خوړلو ته ولاړو چې په خورا ښه سلیقه باندې جوړ شوی و. د مزار شیریخ هم د ولایت یو خاص نوم وربخلی دی چې واقعا هره لقمه چې کوي د شیدو خوند پکې احساسیږي، ترڅنګ یې هغه د میوو بوی ترې پورته کیږي چې یو بېل کیف او ذایقه لري. د مزار شریف خلکو له پیړیو د ښکلو هنرونو تسلسل ژوندی ساتلی دی. دوی په خپل هنر سره خپل کلتورونه ژوندي ساتلی دي. د خپلو هنرونو په مرسته خپل هویت په خلکو پیژندلی دی. کله چې مسافر د ښار ته راشي د تاریخي ودانیو ښکلا به حتمي ویني، خو که د دې ځای هنرونه وویني نو پوه به شي چې د مزار شریف اصلي ښایست د دوی د هنرونو له برکته دی. سلامت باشین. تابلو را که ما میبینیم بسیار مقبول و آدم احساس میکنه که مقبول است، قریه میباشه، یک دهات میباشه. چقدر کار کردین سری تابلو؟ یک تابلوی نقاشی اگر بخوای بسیار هم تو اکادمی کار شود، خوب کیفیت داشته باشه، آثار ماندگار باشه، حتی تا یک ماه میشترش کار کنم. استاد از لحاظ روانی، از نظر روانشناسی سر یک انسان چی تاثیرات هم داره نداره؟ طبعا تاثیر داره. وقتی که کسی عاشق نقاشی باشه، اگر خودش نقاش هم نباشه و میبینه از نقاشی لذت میبره، از همون تکنیک رنگش، از فضایش، از همون آثاری که از همون خانه‌ای که از همون طبیعتی که در نقاشی شده، طبعا اون را یک فضای دیگه برش میده. استاد محترم، ما که میبینیم قریه معلوم میشه، در دنیا شاید ایجا ختم شده باشه، حال نیستن، کلشان آپارتمان هستن، در افغانستان هم در شهرات هم قسم شده. شما که همی کار اجرا میکنین، باز افغان ها که در خارج هستن یا هم خارجی ها ایره میبینه، چی احساس میکنه و میخره میبره همراه خود؟ علاقمندی خود دارد، خارجی هم دارد، داخلی هم دارد. ما با خارجی هم تابلو فروختیم زیاد. خب همی توریست ها می آمدن، کسایی که از خارج در افغانستان می آمدن می خریدن و یک تعداد از دوستای ما که در خارج هستن از اونجا فرمایش دادن چندین تابلو. له استاد روح الله وروسته د یو بل ځوان هنرمند لیدو ته ورغلو چې نوموړي هم په خپل کمال د میناتورۍ زرین دود ساتلی دی. په میناتوري کې دغه سبک چې تاسو وینئ دا په یونسکو کې هم راجستر شو. د دې په اړه باندې به هم له احمدزي صاحب سره خبرې ولرو. احمدزي صاحب، تاسو خپله دغه رسامي کړې ده او دغه میناتوري مو کړې؟ تذیبی که شما مشاهده میکنین روی سفال کار شده، روی سفال تقریبا 15x15 هسته. گلا کلان اسلامی کار شده، یک سبک اسلامی می باشه که امسال سبک کمال الدین بهزاد، این سبک میناتوری در یونسکو به نام افغانستان شناخته شد. به شما هم تبریک باشه. سلامت باشین. تشکر. همه هموطنان ما مبارک باشه و جمله هنرمندا. احمدزی صاحب، اگر دی ارتباط برای ما بگوین که چند روزی را کار کردین و سختیم داره که کار میکنین سرشان؟ طبعا گلایی که دی کار میشه کلا اول یک قسمت گلا برنامه ریزی میشه که کدام گل در کدام جای با این گلا بافت بخوره.
و بعد از او در قسمت رنگامیزی ازی که رنگ با رنگ کلان باید بخونه، اول کلش سنجیده میشه و بعد از او تکمیل رنگ میشه. اول یک سمپل کار میشه، به مو ترتیب کار میکنیم، بعد از او مکمل کار میکنیم. حدود هر کار مشکلات خود داره. مثلا روی نمی تابلو که اگر ما فشرده کار کنیم در یک هفته خلاص میشه. په بلخ کې ګڼ هنرمندان د روحله احمدزي په څیر باندې بوخت دي او د بلخ او ترڅنګ یې دې سیمې ته په دې هنر باندې ښکلا وربخښلې ده. د ښکلو هنرونو تر لیدو وروسته راغلو د یو دودیز کسب لیدو ته. د اوښانو په مرسته د کنجدو غوړیو تصفیه. اوښ په آرامه د لرګینې آلې شاوخوا ګرځي او د هغه په حرکت سره د کنجدو دانې میده کیږي او خالص غوړي ترې ترلاسه کیږي. اینی را کنجد میگن. دغه ته کنجد وایي. این در دنیا بی‌نظیر چیز اینی است. آجی صاحب ایره از در کجا کشت میشه که شما ایره میارین و میخواین باز از پیشون روغن جور میکنین؟ این سمت شمال تمام جا کشته میشه. دی ارتباط بریم بگوین که ای چی است، چند سال میشه که شما ایره آوردین؟ این میشه 70 سال که ما برابر از ایره پدر ما شانده بود. این از چی جور شده؟ این از چوب چنار جور شده. ایره که شما چرخ میتونین آجی صاحب چقدر وقت میگیره که روغن شود؟ چرا که زحمت میخواهید؟ در 1.5 ساعت در روغن میآید، نیم ساعت هم در روغنش تو میتونیم پخته میشه. بعد روغنش خوب پخته شد بعد رو چیش یلا میکنیم، روغنش در سطل میریزه. بعد اینو یک نیم ساعت هم در کنجارش های میکنیم، کنجارش خوش شد بعد رو گذار میکنیم، بعد دیگه آورده خور میکنیم. افغانستان رښتیا هم د کلتورونو او د فرهنګونو ټاټوبی دی. بلخ ته چې زه راغلی یم هر طرف ته چې لاړ شم یو نوي څه په لاس راځي. دا هم یو نوي څه د موږ سره پاتې شئ، نور به هم ډېر څه درباندې ننداره کړو. موږ د روضې مبارکې تاریخي او سپېڅلي ځای ښکلا، آرامه فضا او لرغونې معمارۍ له نږدې وکتله. د روضې شنه او فیروزه‌یي ګنبده او ښکلې نقاشۍ د هر لیدونکي پام ځان ته اړوي. په دغه ځای کې د تاریخ، کلتور او روحانیت ځانګړې فضا احساسیږي چې د مزار شریف له مهمو سیاحتي او مذهبي ځایونو څخه هم ګڼل کیږي. د روضې سپینې کوترې د دې سپېڅلي ځای له ښکلا سره ځانګړې اړیکه لري. خلک له دغو کوترو سره ډیره مینه لري او د روضې په انګړ کې ورته دانې هم اچوي. دا کوترې اکثره د روضې شاوخوا په ونو کې ناستې وي. کله ناکله ډله ډله د روضې پر سر الوتنه کوي چې د دغه ځای فضا لا نوره ښکلې او ژوندۍ کوي. د وقتهای پیش پیاده میمادیم این طرف بلخ، در اینجا که آووزه که حرکت میکنیم در 3 ساعت 4 ساعت میرسیم. اون دیگه در ما زیارت میکنیم، دیدارش میدیدیم و در راه خود سم میشدیم میخیستیم میرفتیم. امروز خوش هستیم، خوب آرامی، شکر آرامی، آسودگی، هیچ کس با کس کاردار نیست. که موږ دغه ځای ته وګورو هغه تاریخي مخینې ته زموږ تاسو پلرونو نیکونو څومره په یو ښه سلیقه باندې یو څه جوړول، نو دا هم د هغوی یوه راپاتې نمونه ده. کله چې زه دلته راغلم نو واقعا ماته دا رامعلومه شوله چې ولې خلک د روضې شریفې لیدنه کوي، ځکه ډېر په یو ظرافت باندې، په یو ښه معمارۍ باندې، په یو ښکلي ډیزاین باندې دا ځای جوړ شوی دی. واقعا سړی یو د خوښۍ احساس پکې کوي.
د بلخ پخوانی ښار د سیمې تر ټولو لرغونو او تاریخي ښارونو څخه ګڼل کیږي. دغه ښار څو پیړۍ مخکې په ډیر منظم او دقیق پلان جوړ شوی و. د ښار کوڅې، بازارونه، استوګنیزې سیمې او د ښار دفاعي دیوالونه په داسې ډول طرحه شوي وو چې د هغه وخت د ښار جوړونې پرمختللی فکر پکې له ورایه ښکاري. بلخ ولسوالۍ ته د ښارونو مور هم ویل کیږي. علت یې دا دی چې ډیر پخوانی ده او ډیره مخینه لري. د دې ولسوالۍ هغه ښار هم چې جوړ شوی دی په یو بیله نما باندې چې تاسو به یې تصویرونه هم ووینئ. د بلخ ښار په زړه کې د خواجه ابونصر پارسا جومات تقریباً 580 کاله تاریخي مخینه لري او د تیموریانو په دوره کې آباد شوی دی. دغه جومات اول د شنه جومات په نوم نومول کېده چې وروسته د خواجه ابونصر پارسا په نوم ونومول شو. تیموریانو د فیروزه‌ایي رنګ سره خاصه مینه لرله، ځکه دغه جومات ته فیروزه‌ایي رنګ او هم یې په فیروزه‌ایي کاشیانو نما ورکړې ده. د خواجه ابونصر پارسا جومات ته راغلو. دلته به پخوا وختونو کې د ترکیې څخه، د تاجکستان، ازبکستان او نورو د آسیایي هیوادونو څخه خلک د زده کړو لپاره راتلل چې د دې معمارۍ هم که تاسو وینئ یو ډېره لوړه ګنبدي دروازه یې ده، په منځ کې هم ډېره ښایسته معماري شوې ده. واقعا بلخ په ټوله کې د معمارۍ او هنر یوه زانګو ورته ویلی شو. د بلخ ولسوالۍ ته چې کله راشي بیا د بلخ ښار چې وویني، دا ډیر پخوانی ښار د خو له دې څخه پخوانیو خلکو یو ډیر اوږد دیوال چې په زرګونو جریبه ځمکه په خپل بر کې نیولې ده راتاو کړی ده او د دې دیواله هغه کوم پلنوالی چې د هغه هم شاید له 5 یا 6 مترو څخه زیات وي. دغه برج د برج آیاران چې د همدغه دیوال پر سر باندې جوړ شوی دی ډیر یو تعجباور ځای ده او ډیر یو تعجباور ښار دی چې د خپل زرګونو کلونو تاریخ په خپل غیږه کې رانغښتی دی ښار. درنو دوستانو، په سفر کې نرم چلن او د خلکو احترام د ښو اړیکو او یو خوندي چاپیریال لاره ده. هر ځای ته په درناوي ولاړ شئ، مینه خپره کړئ او د خپل هیواد نوم روښانه کړئ.